اصولي صاحب په پیل کې در راته وایاست د ولسمشري ټاکنو یو شمېر نمایندان له تېرو څو میاشتو راهیسې پر ولسمشر باندې نیوکې کوي چې په غیر قانوني ډول باندې خپل واک ته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې سترې محکمې هم دغه امر وکړی دی چې ولسمشر کولی سي اوسنیو شرایطو ته په پام سره خپل واک موده وغځوي. څه فکر کوئ څوک پر حق باندې دي؟ آیا نمایندان غواړي له دغه ډول څرګندونو څخه پر حکومت باندې فشار راوړي او که یا دوی په رښتین ډول باندې په افغانستان کې د قانون څخه ننګه کوي؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه ګورئ دوه بېلې خبرې دي. یوه موضوع دا ده چې د جوزا د لومړۍ نیټې څخه د ولسمشر کاري موده غیر قانوني ده. سترې محکمې د ولسمشر دغه موده وغځوله، خو خبره دا ده چې په اساسي قانون کې د ولسمشر موده د جوزا د لومړۍ نه اخوا غیر قانوني ګڼل کیږي. ستره محکمه د کوم ځایه دا حق ځان ته ورکوي چې هلته اساسي قانون د حکم کړی، چون ستره محکمه د اساسي قانون د احکامو او د سیوري لاندې باید دي، نه د اساسي قانون څخه ستره محکمه پورته. بنان د قانون له مخې د ولسمشر کاري موده غیر قانوني ده، خو شرایط ته په کتو سره د اوسني نمایندان کوم چې دي چې د ولسمشر څخه غواړي چې باید واک پرېږدي، دا هم سمه نه ده. سمه په دې نه ده چې زموږ هیواد عملا په جګړه کې دی. اوس موږ په 40 ولایتو کې خواوشا جګړه لرو. د افغانستان اقتصادي حالات، سیاسي حالات، نظامی حالات او په ټولو برخو کې ستونزې تر حده زیاتې دي. که په اوس کې ولسمشر د واک څخه لرې شو او دلته سرپرست حکومت راغی یا سرپرست ولسمشر راغی، تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان به چیرې لاړ شي؟ فکر کوئ اوسني وضعیت ته په پام سره د افغانستان جګړهیز حالت ته په پام سره چې تاسو ویله چې په نږدې 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده وسله وال طالبانو سره او نورو ډلو سره، که چیرې مثلا ممکن ولسمشر یا واک پرېږدي یا سرپرست اداره رامنځته کیږي، همدغو کسانو چې نن یې ناسته کړې ده پر حکومت باندې نیوکې کړي دي، دوی غوښتنه د دې کړې ده له نړیوال ټولنې څخه چې په افغانستان کې باید سرپرست اداره رامنځته. همدغه سرپرست اداره تیر ته په کتو سره که وګورو د افغانستان په ګټه تمامېدلی سي او که په تاوان باید؟ 100% کې زما په اند سرپرسته اداره به په افغانستان کړکېچونه ډیر کي. افغانستان به په ډلو او ټپلو وویشي، په قومونو به وویشي، بیرته د افغانستان حالت په همغه نویم لسیز ته بوځي. دا یوه ښه طرحه ده، زما په اند ښه طرحه نه ده. ګورئ دلته نمایندان د خپل ځان او د خپلو ډلګیو او یا د خپل ټکټونو دپاره فکر کوي. ولسمشر هم همدغه کار کوي. دواړه ډلې باید د افغانستان دپاره فکر وکړي، دواړه ډلې باید د قدرت دپاره فکر ونه کړي، دوی د ملي یووالي د ملي ګټو په خاطر باندې سره منسجم شي او یو اجماع رامنځته کړي. د اوس پاشل شوی حالت دا دردونکی ده. بلې همدغو ستونزو ته په پام سره دواړو ډلو ته څوک قناعت ورکولی سي چې مثلا دواړې ډلې له قانون خلاف کړنې ترسره کوي؟ د ولسمشر وروستي سفرونه چې ویل کېدله ډېرې نیوکې همدغه وي، اندېښنې همدغه وي چې دی د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین کوي، یا همدغه غونډې چې همدغه نمایندان یې جوړوي. ولسمشري ماڼۍ نن ویلي دي چې دغه له قانون څخه سرغړونه ده او له وخت مخکې کمپاین دی. څوک قناعت ورکولی سي چې دوی سره کښېني بالاخره همدغسې یا ولسمشر خپلې کاري مودې ته دوام ورکړي، دوی قناعت ترلاسه کړي، او یا دغسې یو بله حل لاره راوباسي چې په ټوله کې دواړو خواو ته د منلو وړ وګرځي؟ ګورئ د کمپاینونو موضوع خو دواړو خواو ده، طبیعي ده، دواړه خواوې کوښښ کوي چې خپل کمپاین پر مخ ویسي. ولسمشر هم همدغه کار کوي، که څوک یې مني او که نه یې مني دغه کار کوي، او نور نمایندان هم عملا اخته دي، خپل کمپاینونه کوي. په افغانستان کې اوس کمپاینونه روان دي، ښه په شدت روان دي، او موږ وینو چې یو خوا او بل خوا دواړه مصارف کوي، لګښتونه کوي. ولسمشر هم د دولتي امکاناتو څخه کار اخلي، دا طبیعي ده، د نور امکانات دی نه لري، خو دولتي امکانات یې په لاس کې د هغې نه کار اخلي. او نور نمایندان که دلته د ولسمشر په ځای وای، طبیعي ده دوی به هم همدغه کار کولی. نو زما په نظر ولسمشر باید دغه کار وکړي، د نور نمایندان سره یو ځای کړي او دوی ته قناعت ورکړي چې اجماع ته اړتیا ده، موږ تاسو کمپاینونه کوو، سیالي به زموږ تاسو سالمه وي،
او هغه سیالي چې د افغانستان په ضرر تمامیږي او زه پوهېږم چې دغه د په ضرر ده همدا اوس طرحه چې نمایندانو ورکړې ده او په دې طرحه باندې چې دوی عملا کار شروع کړی دی د ولسمشر څخه غواړي چې واک پرېږدي دا د افغانستان په ګټه زه نه بولم ولسمشر دی هم د هغه دولتي امکاناتو څخه چې دی کار اخلي په هغې دی هم بیا تجدید نظر وکړي تر څو چې دوی ته قناعت ورکړی وي او په لویه کې زه وایم چې یوې هغې اجماع ته چې ولسمشر یې باید رامنځته کړي اړتیا لیدل کیږي سیالي دې کوي په سالمه سیالي دې کوي د افغانستان په ملي ګټو د تجارت دواړه خواوې نه کوي د افغانستان د بیت المال په پیسو د دواړه خواو تجارت نه کوي دوی د افغانستان په خلکو نور ورحمیږي دغه ډلې نور د افغانستان خلک یو ډول یرغمل کړي دي بله اصولي صاحب وروستیو کې د پاکستان څخه په ځینو مواردو کې ویل کېدله چې افغانستان کې باید لنډمهاله اداره رامنځته سي د عمران خان له لوري 2-3 ځله وویل سوله د افغانستان د حکومت له لوري همدغه وغندل سولې چې دا د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهن اما وروستیو کې د 2-3 ورځو کې د افغانستان همدغه سیاسون چې ولسمشري ټاکنو ته نمایندان هم دي یوه ډله یې تللې پاکستاني چارواکو سره لیدلې وي څومره تړاو لري چې مثلا د هغوی له لوري همدغه کسان هڅول سوي چې پر اوسني حکومت باندې فشار راوړي بالاخره اوسنی حکومت دغسې تر فشار لاندې ونیول سي چې یا همدغه واک پرېږدي او یا اوس وخت کې چې له کومو امکاناتو څخه په ناوړه ډول باندې یا په غیر قانوني ډول باندې استفاده کوي له هغه څخه لاس پر سر سي ګورئ سیاسي ډلې ورغلې وي پاکستان ته که دلته د سالم سیاست موضوع وای دوی به نه وای ورغلي هلته دوی به د پاکستاني چارواکو سره نه وای ناست چون پاکستان پیژني چې د افغانستان دپاره یوه ښه ورځ نه ده غوښتې د پاکستان د رازېږېدو تر ننه موږ تاسو لیدلي دي چې پاکستان خپلې طرحې او پلانونه د افغانستان د ورانولو لپاره جوړ کړي دوی د افغانستان د ودانولو لپاره هیڅ طرحې نه لري بنان ټول نمایندان چې هلته ورغلي وو قابل د دې چې محاکمه شي سبا بل سبا چې ولسمشر پاکستان ته ور روان دی ولسمشر هم باید د دې ډډه وکړي چې هلته لاړ شي که چیرې پاکستان ته خپل سفر وکړه د پدرام او د ولسمشر غني به هیڅ تفاوت موجود نه وي چون هغه هم لاړه د لاهور او د پنډیو د اسلام آباد د تریبیون ډیورنډ په افغانستان باندې ومنه او دا چیغې والې چې افغانستان باید ومني او منل شوی دی نو ولسمشر هم په دې پوهیږي چې پاکستان هغه دښمن دی چې 20 او 22 واره چې ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی پاکستان ته په ننواتې ورغی که دا 50 وارې نور ورشي بیا هم پاکستان همغه پاکستان دی بنان د پاکستان په پالیسیو او ستراتیژیو کې هیڅ مثبت تغییر د افغانستان په مورد نه دی راغلی بنان ولسمشر ته پکار دی چې لاړ نشي او ځان د دغو ډلو چې پاکستان ته تللي اوس د ده کمپاینران پسې چیغې وایي چې دا یې بد کړي دي او دښمن ته ورغلی سبا به همدغه کمپاینران د دوی راجګېږي ده ته به وایي چې ته هم دښمن هیواد ته ورغلی بنان پکار نه ده بله اصولي صاحب بله مهم موضوع نن ویل کېدله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغلی دی او دلته یې ولسمشر غني او همدغو سیاستوالو سره چې ځینې ولسمشري ټاکنو ته نمایندان دي کتلي دي څه فکر کوئ د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې همدغه سیاسون ښه بدیل کېدلی سي د ولسمشر پر ځای باندې چې له دوی څخه یو څوک د سرپرستې ادارې د مشر په توګه انتخاب سي نوی حکومت رامنځته سي همدغه حکومت دوام پیدا کړي او که یا وسلوال طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک سي کوم بدیل د افغانستان په ګټه باندې تمامېدلی سي او په خیر باندې و سرپرسته اداره د افغانستان مطلقه په زیان ده او افغانستان بهبود ته نه بیایي دا موضوع د افغانستان د خلکو سره حل ده بله طرحه د ورکړي دا نمایندان چون د افغانستان په ګټه نه ده او د افغانستان په ګټه چې نه وي هغه موضوع خلک نه مني ورسره یوه موضوع دوهمه موضوع د طالبانو ده که چیرې د طالبانو سره خبرې کیږي د طالبانو سره د سولې په مورد باندې یو جوړجاړي ته رسیږي که هغه د ولسمشرۍ انتخابات هم وي هغه د وځنډول شي ورته او یا هم په یو لنډمهاله حکومت باندې هغه لنډمهاله حکومت چې زموږ اتلس کلنې لاسته راوړنې پکې له منځه نه ځي او هغې ته زیان نه رسیږي بنان کیدلی شي چې یو لنډمهاله حکومت په هغه صورت کې رامنځته شي چې افغانستان ته سوله تضمینولی شي که بیا هم سوله نه تضمینیږي او د افغانستان حکومت لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب شهید موضوع حکومت سره کړنه وشوه همدغه امریکا همدغه پاکستان او نور هیوادونه چې د دوی سره هم درغلي وکړه او خیانت یې وکړه د افغانستان یو پیاوړی حکومت دولت یې له منځه ویوړ نظام یې له منځه ویوړ افغانستان یې دې حالت ته دوی ورسوه بنان پکار ده چې سوله تضمین کړي او که لنډمهاله حکومت هم راځي اصولي صاحب بله د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې په ډېر لاندول باندې که راته ووایاست خلک اوس
حیران دی چې اوس له چا څخه ملاتړ وکړي له همدغه اوسني حکومت څخه چې د کار موده یې پای ته رسېدلی او په غیر قانوني ډول باندې خپل کار ته دوام ورکوي او که یا له همدغو سیاسونو څخه چې په تېرو کې هېڅ ښه تجربه او ښه خاصیت یا مثلا ښه نه ځینې لري ولس د چا لپاره مثلا پر کومه لار باندې ولاړ سي او څوک انتخاب کړي په اوسني وخت کې اوسنیو شرایطو په پام سره د افغانستان جګړیز حالته په کتو سره همدغه حکومت سره مله پاتې سي او که یا هم دا سیاسونو څخه ملاتړ وکړي چې سیاسون وایي چې موږ پر حق باندې سیاسیون هماغه سیاسیون چې اوس پاکستان ته تللي وو زه وایم په هغې کې یو دوه که په دې ولس یې زړه بدیږي به که نه نور هماغه لنډغر دي هماغه لنډغر چې افغانستان یې ټکه ټکه کابل سره کوڅه په کوڅه ویشلی و هر کور یې د بل کور سره په جګړه اچولی و هر قوم یې د بل قوم سره په جګړه اچولی و دا سیاسیون د افغانستان دپاره دوا نشي جوړېدی اوسنی حکومت هم د اوسني حکومت نه زه وایم چې اوسنی حکومت په سمه نه دی روان مګر زموږ نظام په کار دی د دې نظام په راس کې که احمد یا او که محمودي مهمه نه ده مهمه دا ده چې زموږ نظام په کار دی د افغانستان خلک د افغانستان د نظام څخه باید دفاع وکړي د افغانستان د نظام ترڅنګ ودرېږي نه د ولسمشر غني ولسمشر غني یو کس دی سبا به نه وي بل څوک به راځي بنان زه وایم زموږ نظام که په راس کې هر څوک د نظام څخه باید دفاع وکړو په نظام کې زموږ امنیتي ځواکونه راځي چې شپه ورځ زموږ دپاره قربانۍ ورکوي په نظام کې هغه بنسټونه راځي چې موږ ته د ژوند مهیا کړی بنان ودې درېږي د چا ترڅنګه چې د افغانستان د نظام په نوم یادېږي او د افغانستان نظام ترڅنګ د ودرېږي ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی جمال نصر اصولي صاحب ستاسو له راتګ څخه یو جهان مننه خوشحاله اوسئ او قدرمنو لیدونکو بیا هم د